مونږ خلق خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع مونږ خلق خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع مونږ خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پوندې دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا م نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ سو ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو زما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاس ځان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر د خدای ایمان دې راکړی دی شکر گزار بنده د خدای دوست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے اگر انسان چې هغه شکر گزار دی او صابر دی دا د خدای دوست دی د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بالکل کم پستر ګوړون دی بشیر جان ادب شکر ادا کوي ډېر لاندې دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دی خو د پیغمبر ناتونه وایي ډېر لاندې دي چې د هغوی د لاس د نیو څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تختی یو څوک یې بل خوا تختی ډېر لاندې دي والله که په خر سورلي کوي په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور رواني ځکه یې ورسره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې وی درولو دته یو کتل او هغه ته یو کتل یله که لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده ول اواز وکړه دې خو ماله راتاو شه چې دې راتاو شه وی څوک یې وی زه سچو یم او دا مې را سره اولدار دی دې سچو یم او دا اولدار څه وی وی د بابا مونږ ماف کړه دا د خدای کرام سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوي پروفیسر و په اسلامیه کالج کې ډېر نیک به د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه و نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هر وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناست و ګرځاو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کوو ناشکري به نه کوو لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرته زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي خالص زما د مخه
ایمه چېره تاله ډوډۍ کوم پرې چې دا نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نن اختر دی چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مین نیمه کړه که څلورمه باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي زما خو دغه په ما بند دي زما دغه خوراک نه پکې غوړي و نه پکې مالګه وه نه غوړي و نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا زموږ د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درې کې 2 رکعاته نفل وکړي او تندې دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګوره سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعاته او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږې په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا لوی نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلی هم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغې پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غرۍ ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویلې کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وې او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باز تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وی اسره دا باز په دروازه بار ونه تښتي قیمتي باز بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې دی چې باز ته څوک دروازه بندوي باز ته څلور خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډه وي باز خو وزرې وړقوي او برخېږي نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال د سره شته نو تا باز ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بې وقوف خر هغه له د خدای بادشاهي ورکړې پروټوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلی مې هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم نه میست نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف دی قمقل بادشاهي دی ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولیدو الله ورته بنده ولې پریشان یې ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده زما خدای کې څه چل دی خدای خو بېدینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل دی بادشاهي دی ورکړی دی فوج او پولیس یې انډر دی او زه ستا عبادت کوم د ورځې شپې نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وایي بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي ګوره قرآن حکیم کې الله وایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نزد بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نزد بخي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تا او خدای کولی شي که نه شي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بہت 2 منټه کې فیصله
ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای له راولم ستا نعمت غله ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دی ورته په دا خوب کې وایي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې څپلې دا ګرمه یخنه ده چې دا دې هغه له ورکې وایي نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نیګ ورې ابه د هغې د هغه به ستی د هغه نعمت خو تاله در کوم زه بادشاه شي او ستا نعمت دا ده چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی دا به هغه له ورکوم دا په نیمه شپه به راته ژړا هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وایي نه الله دا نعمت ته ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نه والله که بل نعمت بني شکر به ادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یوه کجوره وورې کړه سوالګري ته یې ویې زه دا یو دا څه شی دی ایله بیله یو کجوره شکر یې ادا نه کړ بس نبی علیہ السلام خو به سوالګری نه رټه غږ یې ونه کړ لاړ دی کې بل سوالګری راغی بل سوالګری وایي خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه بله کجوره چې ورې کړه سوالګري څه وایي الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس بل ناشکري وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس او دې نه قیمتي شی ښکلی یې کړه زر تندي له وخورم صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کړه حضور پاک حضرت ام سلمې ته وی دی بیبي وه ام المؤمنین وی ام سلمې چا څه شی راوړل تو ګوره څه شی دی الله راوړه ورته هغه یې راوړل څلوېښت دینار او 40 اشرفې وی ها بچې دا مو دوه سوالګري راغلل یو ناشکره لاړ بل شکر ادا کړه هغه ته 40 اشرفې میلو په شکر الله خوشحالېږي لئن شکرتم لازیدنکم الله وی شکر ادا کا نورم زیاتو ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری دی وکړه نما دا سخت عذاب والا بل څوک نشتا عذاب می سخت دی قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې می 2 باغونه جوړ کړي یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده یو د لارې نه بل طرف ته او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کمزی وي چینې اوبه 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 او قیمتي سورې او دنیا ورته په تماشه کې وه دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي خلکو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل اوبه د خدای په لاس کې دي دی که نه دي وایه راته ژوند د چا لاس کې دی عزت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا حج چې د طاقت درکوي څوک به درکوي عمرې له به دې څوک بوځي عزت به څوک درکوي الله اخلي به څوک الله بس د دغه خدای شکر ادا کوه او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی دا خو ما غد وجود نعمتونه درته وي د نور ته ګورو سپومې ته ګورو د کائنات دا ټول انسان نه پیدا دی لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار انسان ډېر ظالم دی ډېر ظالم ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ نه کوي چې زما قدرت ته معلوم کی او کفار ډېر ناشکره دی او بس کی چته منوي الحمدلله نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله کور ته ننوت چته منوي الحمدلله بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله په هر کار به الحمدلله وایې ښه د خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعمالې وی الحمدلله او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی قانون دا دی که نه که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي وطني خوشحاله خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله نو دا د لوی زیات نعمتونه دي نو چې د الله د طرف نه دي نو خدای که لږ دی خو ستا دی موږ تا شکر ادا کوو خدای شکر دی په صحت روغ یو که دوه د اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی که که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی که نو د خدای به د نعمت قدر کو او د الله د نعمت شکر به ادا کو نو الله وعده کړې د خدای به زیاتی او که شکر هم ادا نه کو نو خدای به کمی